د قرآن کریم د ترجمې شپږ دېرشم درس سورة البقره 142 نمبر آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سیقولو زرده چې وبوایی السفهاء کم عقلان. د انسان او آخرت په منځ کې د غیب و دیوال حائل یعنی ولاړ دی، تر څو چې انسان د مرګ په واسطه د دې دیوال نه تیر نشي، د هغې پورې د آخرت یو شی یعنی نه جنت لیدلی شي او نه دوزخ. خو دوزخ او جنت ته دواړو ته لارې د دنیا نه ورغلي دي چې الله تعالی دواړه لارې انسان ته ورښودلي دي. د هر انسان په فطرت کې د هر انسان په فطرت کې یې د دې لارو پوره نقشه انسان ته اچولې ده. ټول پیغمبران او آسماني کتابونه یې انسانانو ته د همدې لارو د ورښودلو دپاره دنیا ته رالیږلي دي. دواړه لارې یې انسان ته دومره زیاتې روښانه کړي دي او ځای په ځای یې دومره علامې او نښې په هره لار کې ایښي دي چې د لارې د غلطېدو او یا ورکېدو امکان او گنجایش پکې هیڅ نشته دی. نو اوس یو سړی چې ښه پوهیږي او د لمر په شان ورته ښکاریږي چې دا د جنت لار ده او دا د دوزخ لار ده، او بیا هم د جنت لار پریږدي او د دوزخ په لار ځي، نو آیا د ده نه نور لوی کم عقل شته دی؟ نو ځکه قرآن کریم کافرانو او منکرانو ته کم عقل وایي. مدینې منورې ته د هجرت نه وروسته 14 یا 18 میاشتې مسلمانانو د بیت المقدس طرف ته لمونځ وکړو. یعنی اول کې چې مسلمانان مدینې منورې ته راغلل یعنی هجرت یې وکړو، نو بیت المقدس خواته یې لمونځ کولو، او 14 یا 18 میاشتې وروسته د الله تعالی په حکم د الله تعالی د حکم په اساس د بیت الله شریف خواته یې مخ واړولو. نو الله تعالی فرمایي سیقولو زرده چې وبوایی سیقولو زرده چې وبوایی السفهاء کم عقلان من الناس د انسانانو نه یعنی د خلقو نه داسې به ووایي چې ما چې څه شي واللهم وګرځول اغوی یعنی مسلمانان عن قبلتهم د اغوی د قبلې نه التي آغا قبله کانو چې ودوی علیها په اغې باندې یعنی چې اغې ته یې لمونځ کولو چې بیت المقدس وو، چې واقعا همداسې وشو. ځینې خلکو به ویلي چې په مسلمانانو څه وشو چې بیت المقدس خو د ټولو پیغمبرانو قبله وه
او دوی پرېښوده. چا به ویلي چې دا خو مسلمانانو د یهودانو سره د ضد او کینې په سبب قبله بدله کړه، او بعضو به ویلي چې مسلمانان په خپل دین کې متردد او په شک کې دي. نو د دوی د اعتراضونو په جواب کې الله تعالی فرمایي: قل ووایا اے محمد صلی الله علیه وسلم کافرانو ته: لله الله لردی المشرق مشرق والمغرب او مغرب، یعنی الله تعالی په کوم خاص طرف کې محدود نه دی، بلکې مشرق، مغرب، شمال او جنوب ټول د الله تعالی دي. او مونږ قبله د الله تعالی د حکم په اساس بدله کړې ده. مخکې د الله تعالی حکم چې بیت المقدس ته لمونځ کوئ، نو مونږ د الله تعالی حکم منلو او د بیت المقدس خواته لمونځ کولو. او اوس د الله تعالی حکم دی چې د بیت الله شریف خواته لمونځ کوئ، نو مونږ د الله حکم منو او د کعبې شریفی خواته لمونځ کوو. یهدی هغه جل جلاله هدایت کوي، یعنی سم لار خای. من یشاء چاته چې غواړي، الی صراط مستقیم سم لارې ته، یعنی اسلام ته. وکذالک او همدا رنګه جعلنا ګرځولی یې مونږ کوم تاسو امتن یو امت، وسطن بهتر یعنی غوره، لتکونو د دې دپاره چې شئ تاسو شهداء شاهدان، علی الناس په خلقو باندې، ویکون او شي الرسول پیغمبر علیه السلام علیکم په تاسو باندې شهیدا شاهد، یعنی لکه څنګه چې تاسو ته بهتره قبله در کول شوې ده، همدارنګه تاسو د ټولو نه افضل او بهتر امت هم جوړ شوی یی، د دې دپاره چې په آخرت کې تاسو په خلقو او پیغمبر علیه السلام په تاسو باندې شاهد شي. د دې وضاحت په احادیثو کې داسې راغلی دی، کله چې الله تعالی د قیامت په ورځ پیغمبرانو علیهم السلام نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسو زما پیغام خلکو ته رسولی وو؟ دوی علیهم السلام چې جواب ورکړي چې هو، نو الله تعالی به وفرمایي چې څوک شاهد لرئ؟ پیغمبران علیهم السلام به ووایي چې هو، محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه علیه السلام امت. چنانچه دا امت به شاهدی ورکړي. وما جعلنا او نوه مقرر کړي مونږ القبلة قبله التي آغا قبله كنت چتوي علیها په هغې باندې چې لمونځ دې
ورته کولو. الا مگر مقرره کړې و مونږ دا قبله لنعلمه د دې دپاره چې بیل او ښکاره کړو مونږ من آغه څوک یتبعو چې پیروي کوي الرسول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممن د آغه چانه ینقلبو چې بیرته ګرځي یعنی د اسلام نه بیرته ګرځي علی عقبیه په پوندو خپلو یعنی کفر ته بیرته ګرځي. و ان او بشکه کانت دا بدلول د قبلی کانت دا بدلول د قبلی وو لکبیرتن یقینا ډیر سخت کار یعنی د مکی د مسلمانانو د پاره دا ډیر لوی او سخت کارو چې د ابراهیم علیه السلام قبله پریږدي او بیت المقدس ته مخ واړوي او د هغو یهودانو او نصواراو د پاره چې په مدینه منوره کې مسلمانان شوي وو د هغوی د پاره دا ډیر سخت کارو چې بیت المقدس چې د سلیمان علیه السلام څخه د عیسی علیه السلام د وخت پورې قبله وه چې دوی دی بیت المقدس پریږدي او بیت الله شریف ته دی مخ واړوي. الا مگر دا د قبلې بدلول سخت کار نه وو علی الذین په هغو خلکو باندې هدی الله چې الله تعالی ورته هدایت کړی وو یعنی مؤمنان پکې کامیاب شو. د پیغمبر علیه السلام پیروي پرته د شک نه وکړه. وما کان الله او نه دی الله تعالی لیضیع چې ضایع کړي ایمانکم ایمان یعنی لمونځونه ستاسو یعنی ځینو مسلمانانو ته دا شک پیدا شو چې هغه لمونځونه چې د بیت المقدس خواته شوي دي هغه به څنګه شوي وي قبول شوي به وي او که ضایع شوي به وي. نو دا د دوی جواب دی چې الله تعالی ستاسو ایمان یعنی لمونځونه نه دي ضایع کړي. دا د قبلې بدلول خو په تاسو امتحانو چې سوچه مؤمنان د شک کوونکو او منافقانو څخه بیل او ښکاره شي. ان الله بشک الله تعالی بالناس په خلکو لرؤوف یقینا ډیر نرمی کوونکی. ان الله بشک الله تعالی بالناس په خلکو لرؤوف یقینا ډیر نرمی کوونکی رحیم بے حدا رحم کوونکی دی. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.